د دې مسلې پوښتنه هم کیږي چې سړو په جومات کې مونځ نه کړي تر هغې پورې د ښځو مونځ نه کیږي. نو دا خبره غلطه ده. ګورئ د مونځ کېدو او نه کېدو تعلق څه پورې دی؟ وخت پورې دی. کله چې وخت داخل شي نو مونځ روا شي. او اذان چې کوم دی دا یو سنت عمل دی. اذان یو سنت عمل دی. که اذان شوي وي او که نه وي شوي، خو چې وخت داخل شوي وي نو مونځ کېږي. که چېرې بالفرض اذان د وخت نه مخکې وشي، اذان د وخت نه مخکې وشي، نو آیا بیا مونځ کېږي؟ نه، مونځ نه کېږي، ځکه چې وخت نه دی داخل شوی. نو د مونځ کېدو او د نه کېدو تعلق څه پورې دی؟ وخت داخلېدو پورې دی. چې کله وخت داخل شي نو بیا مونځ کېږي. او مشرانو چې کومه دا خبره مشهوره کړې ده چې یاره تر څو پورې نارینه مونځ نه کړي نو تر هغې پورې د ښځو مونځ نه کېږي. کیدی شي د دې فلسفه او بیکګراونډ پسې پرده دا خبرې چې یاره نارینه په کور کې وي، څنګه چې اذان وشي یا وخت داخل شي او دا ښځې چې کوم دی په مونځونو کې مشغوله شي، د مونځ طرف ته د مونځ تیارۍ طرف ته لاړ شي، نو زموږ دا نارینه خو پوره بدماشان وي، دوی خدمتونه غواړي. نو بیا به د دې خدمت دپاره چې کوم دی دوی ته به میلاویږي نه. نو د دې وجې نه دوی دا خبره مشهوره کړې ده چې یاره تر څو پورې سړو مونځ نه کړي تر هغې پورې د ښځو مونځ نه کېږي. خو شریعت کې دا خبره دغه حساب نه ده. شرعي خبره دا ده چې کله وخت داخل شي، چې کله وخت داخل شي نو مونځ روا شي. به هر حال د ښځو مونځ هم روا شي او د نارینو مونځ هم